ننګرهار والي شاه محمود میخیل د لړم په 12مه ولایت مقام کې په ولسي چارو کې د ولسمشر سلاکار جاوید زمان غمشریک په مشرۍ د شهیدانو وارثینو معلولینو د خوږیاڼیو شیرزادو او په چراګام ولسوالیو خلکو سره په ناسته کې وویل چې د دې ولایت ټول میشتو وګړو حقونو ته ژمنتیا له مخې خدمت کوي. په نظامي لیکو کې د معلولو منصوبینو په استازی فرهاد اتل، د شهیدانو کورنۍ غړو په استازی نصیب ګل، د پچراګام خلکو په استازیتوب ملک شیرزاد او یو شمېر نورو خبرې وکړې او د شهیدانو کورنۍ غړو او معلولینو ته د سرپناه او نورو برخو کې د اسانتیاو برابرولو غوښتنې وکړې. دوی همداراز ننګرهار والي سره په بېلابېلو برخو کې یو شمېر عرایض، ستونزې او غوښتنې هم د حل په موخه شریکې کړې. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل چې د شهیدانو وارثینو، معلولینو او اړمنو کورنیو او ټولو وګړو حقونو ته درناوی لري او د ژمنتیا له مخې ورته په بېلابېلو برخو کې خدمت کوي. هغه د یادو ټولو کسانو څخه عرایض ترلاسه او اړوند ادارو ته د قانوني اجراتو په موخه راجع کړل. ننګرهار والي همداراز یادو کسانو ته ډاډ ورکړ چې حکومت ټولې چارې د دوی د هوساینې او ګټې په موخه ترسره کوي او ژمنه وکړه چې د بېلابېلو برخو کې به ورته سهولتونه رامنځته کړي.